واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. او تاسو ته معلومه وي چې د ولجې څه مال چې تاسو په لاس را وړی دی د هغه پنځمه برخه د الله او د هغه پیغمبر او د خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده. که تاسو په الله او په هغه شی باندې ایمان راوړی وي چې د فیصلې په ورځ یعنی د دواړو لښکرو د مخامخ کېدو په ورځ مونږ پر خپل بنده باندې نازل کړی وو، نو دا برخه په خوښۍ سره ادا کړئ. الله په هر څه قادر دی. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هغه وخت در په زړه کړئ چې تاسو د ناو په دې غاړه کې وي او هغوی په هغه بله غاړه کې دیره شوي وو او کاروان له تاسو نه لاندې د ساحل خواته وو. که چیرته له مخکې نه ستاسو او د هغو په منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسو به ارومرو په دې وخت کې څنګ کړی وای. هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړې وه هغه منځته راشي تر څو هلاکېدونکي له ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندی پاتې کېدونکی دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندی پاتې شي. په باوري ډول الله اوریدونکی او پوهېدونکی دی. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. او ای پیغمبره هغه وخت در په زړه کړه چې خدای هغوی تا ته په خوب کې کم دروښودل. که چیرته د هغوی شمیر تا ته زیات درښودلی وای نو تاسې به ارومرو خپل همت بایللی وو او د جنگ په باب به مو شخړه پیل کړې وه، خو الله تاسې له دې نه وژغورلی. په یقیني ډول هغه ان د سینو پر راز پوهیږي. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. او یاد کړئ چې کله د نښتې په وخت کې خدای ستاسې په نظر دښمنان لږ راوستل او د هغوی په نظر یې تاسې لږ وروستلی تر څو کوم کار چې کېدونکی و الله هغه وکړي. په پای کې ټولې چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای مؤمنانو کله چې له کومې ډلې سره ستاسې مقابله وي نو کلک ولاړ اوسئ او الله ډیر ډیر یادوئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه وي. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. او د الله او د هغه پیغمبر امر منونکي اوسئ او په خپل منځو کې شخړه مه کوئ، که نه نو په تاسې کې به کمزوري پیدا شي، برم یعنی د مقاومت توان به مو لاړ شي. له زغم نه کار واخلئ، په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. او تاسو د هغو خلکو غوندې مکیږي چې له خپلو کورونو څخه په ویاړ او افتخار سره او خلکو ته د ښودنې لپاره راووتل او کړنلاره دا ده چې خلک د الله له لارې څخه منع کوي او هغوی چې څه کوي د خدای له مؤاخذې نه دي باندې نه دي. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لګون دې هغه وخت در په زړه کړه چې شیطان د دې خلکو په نظر کې د دې خلکو کړو وړه ښایسته برېښولي او دوی ته ویلي و چې نن پر تاسو باندې څوک نشي برلاس کېدای او دا چې زه به له تاسو سره یم. او کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو هغه په پوندو په شا تاو شو او وی ویل چې زه ستاسو له ملګرتیا نه بیزار یم. زه هغه څه وینم چې تاسو نه وینئ. زه له خدای ویریږم او خدای ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. کله چې منافقان او ټول هغه خلکو چې زړونه په ناروغي اخته دي ویل چې دا خلک خود دوی دین سودایي او لیونیان کړی دي په داسې حال کې چې څوک په الله باندې توکل وکړي نو په باوري ډول الله زیات برلاسه او حکمت والا ده. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. کاش کې تا هغه حالت لیدل شوی چې کله پرښتو د وژل شو کافرانو ساګانی اخیستلې د هغوی په مخونو او څټونو باندې گزارونه کول او ویلې دا د اوس د سوځېدو سزا وګالئ. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا هغه جزا ده چې د هغې وسایل ستاسې خپلو لاسونو د مخه تیار کړي که نن الله خو پر خپلو بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. له هغو سره دا معامله په همدو شان وشوه لکه څنګه چې له فرعونیانو او له هغو نه مخکنیو نورو خلکو سره شوې ده چې هغوی د الله د آیتونو له منلو څخه انکار وکړ او الله د هغوی په ګناهونو باندې هغوی ونیول. الله قوي او سخت سزا ورکوونکی دی. ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. دا د الله د دې عادت سره سم شول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته ور په برخه کړی وي تر هغه پورې نه بدلوي تر څو چې هغه قوم په خپله کړنلاره او کړنچاره نه وي بدله کړي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكوا
وكل كانوا ظالمين. له فرعونانو او له هغو مخکنیو قومونو سره چې څه وشول هغه د همدې قانون سره سم وشول. هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل. هله بیا موږ د هغوی د ګناهونو په مجازات کې هغوی هلاک کړل او فرعونیان مو غرق کړل. دا ټول ظالمان. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. په یقیني توګه د الله په نزد په ځمکه باندې خوځېدونکي مخلوق کې تر ټولو بدتره هغه خلک دي چې د حق له منلو نه منکر شوي دي بیا په هیڅ ډول د هغه منلو ته حاضر نه دي. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. په تیره بیا له دوی نه هغه خلک چې له هغو سره تا وعده وکړه بیا هغوی په هر وخت کې هغه ماتوي او یو بد سره له خدایه نه ویریږي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نو که دا خلک تا ته په جګړه کې په لاس درشي نو داسې څه ورسره وکړه چې له هغو وروسته چې نور څوک د دغه راز کړنچارې غوره کوونکي وي هغوی حواس بایلي. هیله ده چې د وعدې ماتوونکو له دې عاقبت څخه هغوی درس واخلي. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. او که چیرته د کوم قوم له خیانت نه ستا ویره وي نو د هغو تړون په ښکاره ډول د هغو په وړاندې وغورځوه. دا یقیني ده چې الله خائنان نه خوښوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. د حق منکران دې په دې غلط انګیرنه کې نه وي چې هغوی له مسلمانانو څخه لوبه وګټله. دا یقیني ده چې هغوی مسلمانان نشي بې وسې کولای. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او تاسې تر خپلې وسې ډېر زیات طاقت او تیار زین کړي آسونه د هغوی د مقابلې لپاره برابر کړئ تر څو چې په دې وسیله د الله پر دښمنانو پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولئ چې تاسې نه پیژنئ خو الله یې پیژني. د الله په لاره کې چې تاسې هر څه ولګوئ د هغو پوره بشپړ مکافات به ستاسې لوري ته راوګرځول شي او له تاسې سره به هیڅ کله ظلم ونه شي. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. او ای پیغمبره که دښمن د روغې جوړې یعنې اشتۍ خواته میلان ولري نو ته هم د هغې لپاره تیار اوسه او پر الله باندې توکل وکړه. په یقیني ډول هماغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. او که هغه د غلونې نیت لري نو ستا لپاره الله کافي دی. هماغه ذات دی چې په خپله مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستا ملاتړ وکړ
او د مؤمنانو زړونه یو له بل سره ولګول که تا د ځمکې د مخ ټولې خزانې لګولې هم وای نو د دې خلکو په زړونو کې د خپل منځي مینه نشوای اچولی خو الله دی چې د دوی زړونه سره ولګول په یقیني توګه هغه ډیر زورور او د حکمت خاوند دی يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ای پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافی دی يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ای پیغمبره مؤمنان جنگ ته وهڅوه کله تاسو نه شل تنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې برلاسي شي او که سل تنه داسې وي نو د حق د منکرانو په 0 تنو باندې به برلاسي شي ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې پوهه نه لري الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين خنو اوس الله ستاسو پیټه سپکړ او هغه ته معلومه شو چې اوس په تاسو کې کمزوري ده نو کله تاسو نه سلطنه صابران وي نو هغوی به په 200 باندې او که زرتنه داسې وي نو په 2000 باندې به د الله په حکم برلاسي شي او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم له هیڅ پیغمبر سره دا نه ښایي چې له هغه سره جنگي اسیران وي تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان په ښه شان وټکوي تاسې د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله تر نظر لاندې آخرت دی او الله برلاسی او د حکمت خاوند دی لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم که د الله لیکنه مخکې نه وای شوې نو څه چې تاسې اخیستي دي د هغه په مجازات کې به تاسې ته ډېره لویه سزا درکړی شوې وای فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم نو کوم مالونه چې تاسې د ولجې په ډول په لاس راوړي دي هغه خورئ هغه حلال او پاک دي او له الله نه په ویره کې اوسئ په یقیني توګه الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ای پیغمبره هغه بندیانو ته چې ستاسې په لاس کې دي ووایه چې که الله ته معلومه وای چې ستاسې په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسې ته له هغه څه نه زیات درکړي چې له تاسې څخه اخیستل شوي دي او ستاسې خطاوې به وبخي الله بخونکی او رحم کوونکی دی وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم
او که هغوی له تا سره د خیانت اراده لري نو له دې نه مخکې هغوی له الله سره هم خیانت کړی دی لکه چې د همغه کار سزا الله هغو ته ورکړه چې هغوی ستا لاسته راغلي دي الله په هر څه پوهیږي د حکمت خاوند دی إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير کوم خلکو چې ایمان راوړ او هجرت وکړ او د الله په لار کې په خپل سر او مال وجنګیدل او کوم خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره مرسته وکړه هغوی په اصل کې یو د بل دوستان یعنی مرستندوی دي پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړی دی خو هجرت نه دی کړی نو له هغو سره ستاسې کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی هو که هغوی د دین په باب له تاسې نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسې باندې فرض دي خو د یو داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره ستاسې تړون وي تاسې چې څه کوئ الله هغه ویني والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير کوم کسان چې له حق منکر دي هغوی یو د بل حمایت کوي که تاسې دا ونه کړئ یعنی له یو بل سره خپل پیوستون ونه ساتئ نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد راولاړ وي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم کوم خلکو چې ایمان راوړ او د الله په لار کې کور کلی پریښود او جهاد وکړ او کوم خلکو چې پناه ورکړه او مرسته وکړه هغوی ریښتیني مؤمنان دي د هغو لپاره د ګناهونو بخښنه او ډیره ښه روزي ده والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم او کوم کسانو چې وروسته ایمان راوړ او بیا یې هجرت وکړ او له تاسې سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ هغوی هم له تاسې څخه دي خو د الله په کتاب کې د وینې خپلوان د میراث د وړلو له نظره یو د بل زیات حقدار دي په یقیني ډول الله په هر څه باندې پوهیږي د التوبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان نهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 129 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين د براءت اعلان دی د الله او د هغه پیغمبر لخوا هغو مشرکانو ته چې له هغو سره تاسې تړون کړی فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين نو تاسې د ځمکې پر سر 4 میاشتې نور وګرځئ
او په دې پوه شئ چې تاسې د الله عاجزونکي نه یاست او دا چې الله د حق د منکرانو رسوا کوونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. د الله او د هغه رسول لوري د حج اکبر په ورځ د ټولو خلکو لپاره عمومي اطلاع ده چې الله او هم د هغه پیغمبر له مشرکانو نه بیزار دي. اوس که تاسې توبه وباسئ نو همدا ستاسو لپاره ښه ده او که مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې تاسې د الله بېوسي کوونکي نه یاست. او ای پیغمبره منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه پرته له هغو مشرکانو نه چې له هغو سره تاسې تړونونه کړي دي او هغوی د خپل تړون په سرته رسولو کې له تاسې سره څه نیمګړتیا نه ده کړې او نه یې ستاسې په خلاف د چا ملاتړ کړی دی. نو له داسې خلکو سره تاسې هم د تړون تر مودې پورې وفا وکړئ ځکه چې الله پرهیزګاران خوښوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نو کله چې حرام میاشتې تیرې شي نو مشرکان ووژنئ چیرته چې ومومئ او هغوی ونیسئ او ایثار یې کړئ او په هر څارنځي کې د هغوی لپاره کښېنئ. نو که هغوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو خوشې یې کړئ. الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. او که مشرکانو نه کوم څوک په پناه غوښتلو تا ته راشي تر څو چې د الله کلام واوري نو هغه ته پناه ورکړه تر دې پورې چې د الله کلام واوري بیا هغه د هغه د امن تر ځایه ورسوه. دا د دې لپاره باید وشي چې دوی علم نه لري. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. د دې مشرکانو لپاره د الله او د هغه د پیغمبر په وړاندې کومه وعده څنګه کېدای شي پرته له هغو خلکو څخه چې له هغو سره تاسې د مسجد حرام ترڅنګ وعده کړې وه نو تر څو پورې چې هغوی له تاسې سره سم وي تاسې هم له هغو سره سم اوسئ ځکه چې الله متقیان خوښوي. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. خو له
دوی پرته له نورو مشرکانو سره کوم تړون څنګه کېدای شي چې کله هغوی داسې دي چې که پر تاسې لاس برشي نو نه به ستاسې په باب د کومې خپل وی لحاظ وکړي نه د کومې معاهدې د مسؤلیت. هغوی تش په خوله ستاسې د خوشحالولو هڅه کوي خو زړه یې نه مني او له هغوی ځینې زیاتره فاسقان دي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هغوی د الله د آیاتونو په بدل کې لږ غوندې قیمت ومان بیا د الله په لار کې خنډ شول. ډېر بد کړو چې دوی وکړل. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. د یو مؤمن په باب نه دوی د خپلوۍ لحاظ ساتي او نه د کومې وعدې د مسؤلیت او همدغه دوی تېري کوونکي دي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نو که دوی توبه وکړي لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو ستاسې دیني ورونه دي او د پوهېدونکو لپاره موږ خپل حکمتونه تشریح کوو. وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ. او که دوی له وعده کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسې په دین باندې حملې کول شروع کړي نو د کفر له علم بردارانو سره وجنګیږئ ځکه چې د هغوی د وعدو څه اعتبار نشته. ښایي چې بیا د تورې په زور هغوی راوګرځي. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تاسې ولې له داسې خلکو سره ونه جنګېږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه یې د پیغمبر د ویستلو قصد کړی او همغوی لومړی په تیري لاس پورې کوونکي وو. تاسې له هغو نه ویرېږئ نو الله غوره مستحق دی چې ورڅخه وویرېږئ که تاسې مؤمنان یئ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. له هغو سره وجنګېږئ الله به ستاسې په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار کړي او د هغو په مقابل کې به ستاسې مرسته وکړي او د ډېرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به ایسته کړي او چاته چې خوښه شي د توبې توفیق به هم ورکړي. الله په هر څه پوهېدونکی د حکمت خاوند دی. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آیا تاسې دا ګڼلې ده چې هم داسې به پرېښودل شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه دی لیدلی چې له تاسې نه څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لاره کې سرښندنه وکړه او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته یې څوک صمیمي دوست ونه نیو. تاسې چې څه کوئ الله ورڅخه خبر دی. ما كان
المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی د الله د مسجدونو مجاوران او خدمتګاران شي، په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپله د کفر شاهدي وهي. د هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې د هغو د تل لپاره استوګنه ده. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. د الله د مسجدونو ودانونکي یعنی مجاوران او خدمتګاران خو همغه خلک کېدای شي چې الله او د آخرت ورځ ومني او لمونځ قایم کړي، زکات ورکړي او له الله نه پرته له بل هیڅ چا څخه ونه ویریږي. له همغوی څخه دا توقع ده چې په سمه لاره باندې ولاړ شي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تاسې حاجیانو ته اوبه ورکول او د مسجد حرام مجاوري کول د هغه چا له کار سره برابر ګڼلی دي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړ او د خدای په لاره کې جهاد وکړ؟ د الله په وړاندې خدا دواړه برابر نه دي او الله د ظالمانو قوم ته لارښوونه نه کوي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. د الله په وړاندې خو د همغو خلکو درجه لوړه ده چې ایمان راوړ او د هغه په لار کې کور کلی پریښود او په سر او مال جهاد وکړ، همغوی بریالي دي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. د هغو رب هغو ته د خپل رحمت او خوښۍ او داسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته د هغو لپاره د ابدي ژوندانه وسایل دي. په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. په یقیني توګه له الله سره د خدمتونو د بدلې ورکولو ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنانو، خپل پلرونه او ورونه هم خپل دوستان منیسئ که هغوی په ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکړي. له تاسې نه چې څوک هغوی په دوستۍ ونیسي همغوی به ظالمان وي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا
يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره ووایه چې که ستاسې پلرونه ستاسې زمن ستاسې ورونه ستاسې میرمنې ستاسې خپلوان ستاسې هغه مالونه چې تاسې ګټلي دي ستاسې هغه تجارت چې د هغه په ورانېدو اندېښمن کیږي او ستاسې د خوښۍ کورونه تاسې ته له الله او د هغه له پیغمبر او د هغه په لار کې له جهاد نه ګران وي نو انتظار وباسئ تر دې پورې چې الله خپله فیصله ستاسې مخې ته راولي او الله فاسقانو ته لارښوونه نه کوي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله لدین مخکې په ډیرو ځایونو کې ستاسې مرسته کړې ده او اوس د حنین د غزا په ورځ به تاسې د هغه ملاتړ لیدلی وي. په دې ورځ تاسې د خپل شمیر په زیاتوالي غروئ خو هغه ستاسې هیڅ په کار رانغی او ځمکه له خپل پراخوالي سره سره پر تاسې تنګه شوه او تاسې شا واړوله وتښتېدئ. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بیا الله خپل ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازل کړه او هغه لښکرې راکوز کړ چې تاسې نه لید او د حق منکرانو ته سزا ورکړه چې همدا د هغو خلکو لپاره بدله ده چې له حقه منکر شي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بیا به تاسې دا هم لیدلی وي چې له دا ډول سزا ورکولو نه وروسته چې الله چاته وغواړي د توبې توفیق هم وربکي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ای مؤمنانو مشرکان ناولی دي نو له سږ کال نه وروسته باید دوی مسجد حرام ته ورنږدې نشي او که تاسې له تنګلاسۍ نه په ویره کې یاست نو لرې نه ده چې که الله وغواړي نو تاسې به په خپل فضل سره شتمن کړي. الله په هر څه پوه د حکمت څښتن دی. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لأهل کتابونو د هغو خلکو په خلاف وجنګیږي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه راوړي او چې الله او د هغه پیغمبر حرام کړی دي هغه نه حراموي او حق دین خپل دین نه ګرځوي. له هغو سره وجنګیږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي او واړه او خوار شي. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان همه سوره ده په مدینه مبارکه کې را نازله شوې ده 129 آیاتونه لري.
تلاوت او پښتو ترجمه یې له 13 آیت څخه اورئ. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. يهوديان وایي چې عزیر د الله زوی دی او عیسایان وایي چې مسیح د الله زوی دی. دا به حقیقت خبرې دي چې هغوی له خپل خلو څخه راپاسي د هغو خلکو سره د سیالۍ لپاره چې له دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو. دوی خدای ووهل، دوی له کومې خوا غولي؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دوی خپل عالمان او روحانیون له الله پرته خپل اربابان نیولي دي او همدغه راز مسیح ابن مریم هم په داسې حال کې چې دوی ته له یو معبود نه پرته د بل هیڅ چا د بندګۍ کولو حکم نو ورکړ شوی. هغه چې له هغه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته. پاک دی له هغو مشرکانه خبرو څخه چې دوی کوي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دا خلق واړي چې د الله رڼا په خپلو پوکیو سره مړه کړي، خو الله د خپل رڼا له بشپړولو پرته منونکی نه دی. که کافرانو ته دا هر څومره ناکاره بریښي هم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هماغه الله دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه په ټولو دینونو باندې برلاسی کړي. که مشرکانو ته دا څومره ناکاره بریښي هم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے مؤمنانو، د دې اهل کتابو د زیاتره علماو او روحانینو حال دا دی چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لارو خوري او هغوی د الله له لارې څخه منع کوي. او هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله په لار کې نه لګوي نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یو ورځ به راشي چې په همدې سرو سپینو زرو به د دوزخ اور ګرم کړی شي او بیا به په همغو سره د دې خلکو ټنډې اړخونه او شاګانې وداغل شي. دا د هغه خزانه چې تاسې د خپلو ځانونو لپاره غونډه کړې وه واخلئ اوس د خپلې زیرمه کړې شتمنۍ خوند وڅکئ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة
إنما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر له همغه ورځې نه چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده د الله په لیکنه کې همغه 12 دي او له هغو نه 4 میاشتې حرامې دي. همدا سم صحیح قانون دی. نو په دې 4 میاشتو کې پر خپل ځان ظلم مکوئ او له مشرکانو سره ټول یو موټی شئ وجنګیږئ لکه څنګه چې هغوی ټول یو ځای له تاسو سره جنګیږي او وپوهیږئ چې الله د متقیانو ملګری دی. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نس یعنی د حرام میاشتو وروسته اچول خو په کفر کې یو بل زیات کافرانه حرکت دی چې په هغه سره دا کافران په گمراهۍ کې غورځول کیږي. په یو کال کې یو میاشت حلالوي او په یو بل کال کې هغه حراموي تر څو چې هم د الله د حرام کړای شو میاشتو شمیر پوره کړي او د الله حرام کړای شوی هم حلال کړي. د هغو ناوړه عملونه د هغو لپاره ښایسته کړای شوي دي او الله د حق منکرانو ته لارښوونه نه کوي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ای مؤمنانو پر تاسو څه شوي دي چې کله تاسو ته د الله په لار کې د وتلو لپاره وویل شول نو تاسو په ځمکه درانده کېناستئ؟ آیا تاسو د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوره کړی دی؟ که داسې ده نو تاسو ته د معلومه وي چې د دنیوي ژوندانه د ټول وسایل به په آخرت کې ډیر لږ راووځي. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. که تاسو پان نه چیږي نو خدای به تاسو ته درناکه سزا درکړي او تاسو په ځای به کوم بل قوم را پاتوي او تاسو به خدای ته هیڅ زیان و نشي رسولای. هغه په هر څه باندې قدرت لري. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. که تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته ونکړه نو هیڅ پروا نشته. الله د هغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ویستلی، چې کله هغه صرف د 2 نفرو دوهمو، کله چې هغوی دواړه پس مڅکیو، کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې مخفه کیږه الله له موږ سره دی. په هغه وخت کې الله له خپل لوري نه پر هغه باندې د زړه ډاډینه نازله کړه
او په داسې لښکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړ چې تاسې نه لیدل او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او همغه د الله وینا خو لوړه ده الله زورور او پوه د حکمت خاوند دی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اوزی کسپک باری کدرانه او د الله په لار کې په خپل مالونو او په خپل سرونو سره جهاد وکړي دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسو پوهیږئ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ای پیغمبره که ګټه به کړه والله سره تلای او سفر آسانه وای نو هغوی ارومرو په تا پسې تلو ته چمتو کېدل مګر په هغو باندې خود دا لاره ډیره ستومانوونکې شوه اوس هغوی په خدای باندې قسمونه خوري وایي چې که موږ تلای شوای نو ارومرو به له تا سره تللي وو هغوی په خپله خپل ځانونه په هلاکت کې غورځوي الله ښه پوهیږي چې هغوی دروغجن دي عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ای پیغمبره الله دې تا ته معافي وکړي تا ولې هغوی رخصت کړل تا باید په خپله رخصت نه وای ورکړی تر څو چې تا ته څرګنده شوی وای چې کوم خلک ریښتیني دي او دروغجن دې هم پیژندلي وای لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين کوم کسان چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري هغوی خو به هیڅ کله له تانه دا غوښتنه نه کړي چې هغوی دې په خپلو مالونو او سرونو سره له جهاد کولو نه معاف کړی شي الله پرهیزګاران ښه پیژني إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون داسې پوښتنې خو یوازې همغه خلک کوي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه لري په زړونو کې شک دی او هغوی په همغه خپل شک کې سرګردانه دي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين که په رښتیا سره هغوی د وتلو اراده درلودلای نو هغوی به د دې لپاره څه تیاری نیولی وای خو د هغو پاڅون له سره د الله خوښ نو ځکه خو یې هغوی سست کړل وویل شول چې کینئ له ناستو سره لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين که هغوی له تاسې سره وتلي وای نو په تاسې کې به یې له تخریب نه پرته نور څه نو زیات کړي هغوی به ستاسې په منځ کې د فتنې اچولو لپاره منډې تړلې کړې وای او ستاسې د ډلې حالت دا دی چې تر اوسه پورې پکې ډېر داسې خلک شته چې د هغو خبرې ستاسې د ضرر لپاره اوري الله دا ظالمان ښه پیژني لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون
لدین مخکې هم دوی د فتنې راپورته کولو هلې ځلې کړي دي او ستا د ناکامولو لپاره دوی تدبیرونه سرچپه کړي دي تر دې پورې چې حق راغی او د الله دین ټینګ شو په داسې حال کې چې دوی دا نه خوښاوه. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. له هغونه څوک داسې دي چې وایي ما ته رخصت راکړه او ما په فتنه کې ما اچوه. واوره په فتنه کې خود دوی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران را ایسار کړي دي. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. کتا ته ښېګڼه رسیږي نو دوی ځورېږي او که په تا باندې څه کړاو راځي نو دوی مخاړوي خوشاله ګرځي او وایي چې ښه وشول موږ د مخه خپل کار برابر کړی و. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دوی ته ووایا مونږ ته هیڅ کله ضرر یا ښېګڼه نه رسیږي مګر هغه چې الله راته لیکلي دي. هماغه الله زموږ مولا دی او مؤمنان باید په همغه باندې توکل وکړي. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. دوی ته ووایا تاسې چې زموږ په باب کوم شي ته سترګې په لاره یاست هغه له دې پرته بل څه دی چې له دوو ښېګڼو یعنې له بریالیتوب او شهادت نه یوه ده او موږ چې ستاسې په باب کوم شي ته سترګې په لاره یو هغه دا دی چې الله په خپله تاسې ته سزا درکوي یا یې زموږ په لاسونو درکوي. ښه نو اوس تاسې هم انتظار وکړئ او موږ هم له تاسې سره منتظر یو. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. دوی ته ووایا که تاسې خپل مالونه په ښه زړه ولګوئ او که په بد زړه په هر حال هغه به قبول نه کړی شي ځکه چې تاسې فاسقان یاست. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. د هغو د ورکړای شوو مالونو د نه قبلېدو دلیل له دې پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافران شوي دي. لمانځه ته چې راځي نو زړه نازړه راځي او د خدای په لار کې چې لګښت کوي نو په بد زړه یې کوي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مغولېږه. الله خود دا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی عمرې هم نو له حق نه د منکرتوب په حالت کې عمرې. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هغوی په خدای باندې په قسمونو کولو وایي چې موږ له تاسې څخه یو
په داسې حال کې چې هغوی هیڅ کله له تاسې نه نه دي په اصل کې خو هغوی داسې خلک دي چې له تاسې نه په ویره کې دي لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون که هغوی کوم د پناه ځای ومومي یا کوم سمڅه یا د ننوتلو ځای نو بزغلي او په هغه کې به ځانونه پټ کړي ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ای پیغمبره له هغو څخه ځینې خلک د صدقو په ویش کې پر تا باندې اعتراضونه کوي کله دې مال نه هغو ته څه ورکړای شي نو خوشاله بشي او که ورنه کړای شي نو په غوسه کیږي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون څه ښه به وو چې الله او پیغمبر چې هر څه هغو ته ورکړي وو په هغه باندې خوشاله وای او ویلي وای چې الله زموږ لپاره کافي دی هغه به په خپل فضل سره موږ ته نور ډیر څه راکړي او د هغه پیغمبر به هم پر موږ باندې پیرزوینه وکړي موږ د الله په لوري سترګې نیولې د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان همه سوره ده په مدینه کې را نازله شوې ده 129 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8 آیت څخه اوري إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم دا صدقې خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او د هغو خلکو لپاره دي چې د صدقو د چارو مامورین وي او د هغو لپاره چې د هغو زړونه په لاس راوړل مقصد وي د غرض د غاړو د آزادولو او د پورولو د مرستې لپاره د خدای په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دي د الله له لوري او فریضه ده او الله په هر څه پوهیدونکی او د حکمت خاوند دی ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم دوی نه ځینې خلک دي چې په خپلو خبرو سره پیغمبر زوروي او وایي چې دا سړی ټول غوږونه دي یعنی هر خبره اوري او اعتبار پرې کوي وایا هغه ستاسې د ښېګڼې لپاره داسې دی په الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي او له تاسې نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی او کوم کسان چې د الله پیغمبر زوروي د هغو لپاره دردناکه سزا ده يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين دوی تاسو ته د الله په نامه قسم خوري تر څو چې تاسو راضي کړي په داسې حال کې چې دوی مؤمنان وي نو الله او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغوی د راضي کولو فکر وکړي ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم آیا دوی ته معلومات نشته چې څوک چې له الله او پیغمبر سره مقابله کوي د هغه لپاره د دوزخ اور دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي دا ډیره لویه رسوایي ده يحذر المنافقون أن تنزل عليهم
سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. دا منافقان ویریږي چې چیرته په مسلمانانو باندې کومه داسې سوره نازله نشي چې د هغو د زړونو راز را برملا کړي. ای پیغمبره دوی ته ووایه وکوي نورې مسخرې، الله د هغه را برڅیرونکی دی چې تاسې له برڅیره کېدو څخه ویریږئ. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. کله دوی نه پوښتنه وکړي چې تاسې څه خبرې کولې، نو سمدلاسه به ووایي چې موږ خو ټوکې مسخرې او ساتیري کوله. دوی ته ووایه آیا ستاسې مسخرې ساتیري له الله او د هغه له آیاتونو او د هغه له پیغمبر سره وو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اوس زړونه مه جوړوئ، تاسې له ایمان نه وروسته کافر شوي یاست. که موږ له تاسې نه یوه ډله وبخو هم، نو بلې ډلې ته خو به موږ ارومرو سزا ورکړو ځکه چې هغوی مجرمان دي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافقان نارینه او منافقان ښځې ټول یو د بل په څیر دي، په بدۍ امر کوي او له نیکۍ نه منع کوي او خپل لاسونه له خیر نه موټی کړی ساتي. دوی الله هیر کړ نو الله هم هغوی هیر کړل. په یقیني ډول دا منافقان هم دوی فاسقان دي. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. د دې منافقانو نارینه او ښځو او د کافرانو لپاره الله د دوزخ اور وعده کړې ده چې په هغه کې هغوی تل اوسیږي. همغه د دوی لپاره مناسب دی. پر هغو باندې د الله نفرین دی او د هغو لپاره نه ختمېدونکی عذاب دی. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ستاسې رنگ رونق همغه دی چې ستاسې د پخوانیو هغوی له تاسې نه د زیات زور، زیاتو شتمنیو او زیاتو اولادونو خاوندانو، نو هغوی په نړۍ کې خپله برخه مزې چرچې وکړي او تاسې هم خپله برخه مزې چرچې همغسې وکړئ لکه چې هغوی کړې وي، او په همغسې خبرو اترو کې تاسې هم بوخت شوئ لکه چې هغوی پکې بوخت شوي وو. نو د هغو عاقبت دا شو چې په دنیا او آخرت کې د هغو ټول کړه وړه ضایع شول او همغوی په تباهۍ کې دي. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله
لهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا دې خلکو ته د خپلو مخکنیو تاریخ نه دی رسېدلی؟ د نوح د قوم، د عادیانو، د سمودیانو، د ابراهیم د قوم، د مدین د خلکو او د هغو کلیو چې نسکور کړای شول. د هغو پیغمبرانو هغو ته ښکاره څرګندو نښانو سره راغله. بیا دا د الله کار نو چې پر هغو باندې ظلم کړی وای، خو هغوی په خپلو ځانونو ظلم کوونکي وو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مؤمنان نارینه او مؤمنان ښځې دا ټول د یو بل دوستان دي. په ښو چارو امر او له بدیو نه منع کوي، لمونځونه قایموي، زکات ورکوي او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت کوي. دا هغه کسان دي چې پر هغو باندې به د الله رحمت نازلي. بشک الله پر ټول بر لاس او د حکمت خاوند دی. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. لدغه مؤمنانو نارینه او ښځو سره د الله وعده ده چې دوی ته به داسې باغونه ورکړي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او دوی به پکې د تل لپاره اوسي. په هغو تل کې رازه باغونو کې به د دوی لپاره ستره استوګنځی وي او تر هر څه زیات دا چې د الله رضا به ور په برخه وي. همدا ستر برای دی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیغمبره، له کافرانو او منافقانو دواړو سره په پوره طاقت مقابله وکړه او له هغو سره ډیر سخت برخورد وکړه. په پای کې د هغو هستوګنځی دوزخ دی او هغه د اوسېدو ډیر ناکاره ځای دی. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. دا خلق په خدای باندې قسمونه کوي، وایي چې موږ هغه خبره نه ده کړې. په داسې حال کې چې دوی ارومرو هغه د کفر خبره کړې ده. هغوی له اسلام راوړلو نه وروسته د کفر مرتکب شول او هغوی د هغه څه د کولو اراده وکړه چې وی نشو کړای. د هغو دا ټوله غوسه په دې خبره ده چې الله او د هغه پیغمبر په خپل لورین سره هغوی شتمن کړي. اوس که دوی له خپل دغه کړنچارې نه راوګرځي نو د همدوی لپاره ښه ده، او که دوی راونه ګرځي نو الله به دوی ته ډیره دردناکه سزا ورکړي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. او په ځمکه کې هیڅوک داسې نشته چې د دوی ملاتړ او مرستندوی وي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. له دوی نه ځینې داسې هم دي چې هغو له الله سره وعده کړې وه چې که هغه په خپل فضل سره پر موږ لورینه وکړه نو موږ به خیرات ورکړو او نیک عمله وشو. فلما آتاهم
فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وکله چې الله په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل نو هغوی بخیلي غوره کړه او له خپل وعدې څخه داسې وګرځېدل چې په هغې باندې پروا قدر نشته. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نتیجه دار وتل چې د هغوی د دې بدلوزي لامل چې له الله سره وکړه او د هغو دروغ لامل چې هغوی وایي الله د هغو په زړونو کې نفاق واچو چې د هغه حضور ته د هغو د وړاندې کېدو تر ورځې پورې به په هغه پسې تګ پرې نږدي. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ایا دا خلق په دې نه دي پوهېدلي چې الله ته آن د هغو پټ رازونه او پټې مشورې ښکاره دي او هغه له ټولو غیبي خبرو څخه په پوره ډول خبر دی. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هغه پیژني هغه بخیل شتمن چې د هغو مؤمنانو په مالی قربانیو باندې تبصرې کوي چې په خوښه او مینه یې لګوي او په هغو کسانو پورې مسخري کوي چې له هغو سره د خدای په لار کې د لګولو لپاره له دې پرته نور څه نشته چې هغوی پر خپل ځان باندې تکلیف تیروي او لګښت کوي. الله په دې ملنډو وهونکو پورې مسخري کوي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره که ته د داسې خلکو لپاره بخښنه وغواړې او که یې ونه غواړې که ته اویا ځله هم د دوی د بخښنې هیله وکړې نو الله به هغوی هیڅکله ونه بخي ځکه چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافر شوي دي او الله فاسقانو ته د رغېدو لاره نه ښیي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. کوم خلکو ته چې د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړای شوی وو هغوی د الله له پیغمبر سره د ملګرتیا په نه کولو او په کور کې کېناستلو باندې خوشحاله شول او دا یې خوښه نه شوه چې د الله په لاره کې په سر او مال سره جهاد وکړي. هغوی خلکو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې جهاد ته مه وځئ. دوی ته ووایه چې د دوزخ اور له دې نه زیات ګرم دی. کاشکې له هغو سره د دې شعور وای. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اوس په کار ده چې دا خلک خندا کمه کړي او ژاړي زیات ځکه کومه بدي چې دوی کوي د هغې جزا هم داسې ده چې دوی ته پر هغې باندې ژړا پکار ده. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. که الله د هغو منځ ته تعبیر تراولي
او په راتلونکي وخت کې له هغو نه کومه ډله د جهاد لپاره له تا څخه د وتلو اجازه وغواړي نو په ډاګه ورته ووایه چې اوس تاسې له ما سره هیڅکله نشئ تللی او نه زما په ملګرتیا کې له کوم دښمن سره جنګېدی شي تاسې مخکې ناستی غوره کړی نو اوس په کور ناستو کسانو سره کینئ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون او که په راتلونکي وخت کې له هغو نه څوک ومري د هغه د جنازې لمونځ هم ته هیڅکله مه کوه او مه هیڅکله د هغه پر قبر درېږه ځکه چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر نه انکار کړی دی او هغوی په داسې حال کې مړه شوي دي چې فاسقان ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون د هغو شتمني او د هغو د اولادونو زیاتوالی د تا نه غولوي الله خو اراده کړې ده چې د دې مال او اولاد په وسیله هغو ته په دې دنیا کې سزا ورکړي او د هغو ساګانې په داسې حال کې وباسي چې هغوی کافران وي وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين کله به چې کومه سوره په دې مضمون نازله شوه چې الله ومني او د هغه د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکړي نو تا ولیدل چې کوم خلک چې له هغو څخه د قدرت خاوندانو هغوی له تا څخه دا غوښتنه وکړه چې هغوی دې په جهاد کې له برخې اخیستلو نه معاف کړی شي او هغوی وویل چې مونږ پرېږده چې له ناستو کسانو سره پاتې شو رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون هغوی په کور ناستو کسانو کې شاملېدل غوره کړل او د هغو پر زړونو باندې مهر ووهل شو ځکه خو هغوی اوس په هیڅ نه پوهېږي لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون د دې برعکس پیغمبر او هغو کسانو چې له پیغمبر سره ایمان راوړی په خپل سر او مال سره جهاد وکړ اوس ټولې ښېګڼې د همغو لپاره دي او همغوی بری موندونکي دي أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي په هغو کې به د تل لپاره اوسیږي دا د ډیر ستر بریالیتوب د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان نهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 129 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 90 آیت څخه اوري وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم لباندچی یعنی د باندو د اوسیدونکو عربونه هم ډیر خلک راغلل چې هغوی عذرونه وکړل ترڅو چې هغو ته هم د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړی شي په دې توګه هغه خلک چې هغوی له الله او د هغه پیغمبر سره د ایمان دروغجنه وعده کړې و کېناستل له دې باندچانو یعنی د باندو د اوسیدونکو چې کومو خلکو د کفر کړنلاره غوره کړې ده ډیر ژر به هغوی له دردناک عذاب سره مخامخ شي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
په کمزورو او ناروغانو او هغو کسانو چې د جهاد لپاره مال او وسله نه لري کومه ګناه نشته که دوی له وتلو نه پاتې شول که چیرې دوی د الله او د هغه د رسول په خاطر نورو ته نصیحت وکړي په نیکانو د اعتراض کومه لاره نشته او الله بخونکی او مهربان دی ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون په همدې ډول په هغو خلکو باندې هم د کوم اعتراض ځای نشته چې هغوی په خپل راغلي له تا څخه یې غوښتنه کړې وه چې زموږ لپاره د سپرلۍ برابرې کړی شي او کله چې تا وویل چې زه ستاسې لپاره سپرلۍ نشم برابرولای نو هغوی مجبور شول بیرته لاړل او حال دا و چې د هغو له سترګو اوښکې بهېدلې او هغوی په دې خبره ډېر ځورېدل چې هغوی په خپل مصرف سره په جهاد کې د ګډون کولو وس چار نه لري إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون البته د اعتراض مورد هغه کسان دي چې شتمن دي او بیا هم درڅخه هیله کوي چې هغوی په جهاد کې له ګډون کولو څخه معاف کړی شي هغوی په کور کې ناستو کسانو په جمله کې شاملېدل خوښ کړل او الله د هغو پر زړونو باندې مهر ولګاو ځکه خو هغوی اوس په دې هیڅ نه پوهیږي چې د الله په وړاندې د هغو د دې کړن چارې څه نتیجه راتلونکې ده